دا ویډیو د سره وګورئ بیا خبرې کوو. مسافره پیسه وګټه که غواړې چې ځان ته خاینده جوړه کړي مور او پلار او خویندو ته خاینده جوړه کړي پیسه وګټه. ظالمانو په ټیک ټاک کې په یو بل باندې نیوکې کوئ خو په یو مسلمان باندې د سیک نوم کېښول د دې طرفدار هم زه نه یم او په دې باندې ګناهګارېږئ. د ورورۍ مشوره مې ده دا کار مه کوئ. راغلو سالمې نیوکې ته او د رحیم صدیقي صاحب ټیمو ته. کله چې د دوبۍ نه وطن ته راتلم نو ما ویل چې د خپلو خپلوانو لپاره خو باید یو څه واخلې. په تیمه کې مې یو غټ ډبی ولیده چې 8 قطۍ واسلین و پکې. ما ویل هسې مېلمانه راځي یو قطۍ به په تحفه کې ورکو. خو کله مې چې په کور کې خلاص کړه اول به هغه قطۍ تاسو ته دروغ ښیم. دا هغه قطۍ دی چې ما د 8 کورو لپاره راوړی د دوبۍ نه. اوس واسلین درته ښیم. دا اوس زه چاته په تحفه کې ورکړم. ته خدای بیرته به مې په دې مخ پې ونه ولي. مجبور یم ځان سره وساتم که چېرته زموږ په ژوند کې یاجوج و ماجوج رالو هغوی ته به یې ورکړم. انسانان خو یې نه غواړي. یاره بیخ د شین رحیم صدیقي څه په غم دې اړولي وو. نورې غټې الوچې په بله ویډیو کې در معرفي کوم. السلام علیکم.